سلامونه او نیکی هیلې زما ټولو افغانانو خویندو ورونو بچیانو د سویډن کې چې کوم واقع شوي زموږ او ستاسې چې پې ځان قربان دی بچیان هم چې پې قربان دي پاک کتاب د الله کتاب او زموږ او ستاسې د مسلمانانو کتاب چې ایمان هم پرې راوړی دی قرآن شریف رالي او سیزیه او د دنیا په ډېرو هیوادونو کې ولسونه راپاڅېدلي دي د سویډن په خلاف مظاهرې کوي او همداسې په افغانستان کې منګ خپل په کلکو ټکو د عمل د تغندو خو یو خبره کوو چې منګ او تاسې دا هیڅکله دا توقع ونه لرئ چې د سویډن هیواد یا د یوروپ چې دی دا به دغه سړی محکمه کې یا به مابس کې واچي دا کار دی نه کوي ځکه چې کوم سړی زموږ ستاسې پاک کتاب قرآن سیزي او پیغمبر علیه السلام ته توهین کوي هغه سړی د دې خلکو هیروي او تاسې وکتل چې په پاکستان کې یو څو کسانو قرآن شریف وسېدلو یا پیغمبر علیه السلام په خلاف خبرې وکړې هغه خلک په تیارو کې کېنول او دلته یې راوسته او هغې خلکو ته یې ښه پناهندګي ورکړه او ښه سیکیورټي ورته ورکړه نو له دې خلکو نه خو دا توقع نه کوو خو د الله نه هم ډېر توقع شته او دا امید شته چې خدای ته په غیبي غضب اخته کړي او خپل عذاب پې ته رب العالمین دغه کړي بل تاسې وګورئ شپېته پنځه شپېته اسلامي هیوادونه دي زه چې تاسو ته همیشه یو خبره کوم چې دا دنیا نه دا ټول غلامان دي او اسلامي ملکونه ټول نه غټ غلامان دي موږ به اوس وګورو چې پنځه هیوادونه چې د قرآن نه خو موږ ته زیات شی نشته که نه غیرت وکړي او صرف دا وکړي چې د سویډن سره خپل تعلقات ختم کېږي یعنې سفارتي اړیکې ورسره ختمې کړي خو دا کار دی ځکه نه کوي چې دا غلامان دي ولسونه غیرت لري الحمدلله افغانستان خو هسې حساب افغانستان خو د دنیا د نقشې نه وتی دی خو نه څوک په رسمیت پېژني او نه په هیوادونو کې راولي خو دا کوم چې د ترکي ده یا دا نور هیوادونه دي موږ او تاسې به د دې غیرت وګورو هېڅکله په دې غیرت نه کوي ولسونه به خامخا راوځي او مزاحمت به کوي خو د قرآن په سر باندې دي همیشه سیاست کوي او تاسې دا ترکي نه ډېر توقع لرئ ترکي هغه هیواد دی هغه چې یو څو کاله مخکې دا د اسلامي هیوادونو کې او اولني هیوادونو کې راتلو چې د اسرائیل سره ښه اړیکې وي او رسمي یو بلې په رسمیت پېژندو او تګ راتګ یو دا څو کاله کېږي چې تعلقات یې خراب شوی ترکي هغه اسلامي هیواد دی چې د 2001 کې تقریبا د 40-50 ملکونو د امریکایانو د اروپایانو سره افغانستان ته یو ځای راغی د نیټو سره په افغانستان باندې حملې وکړي ترکي هغه اسلامي هیواد دی چې دا اوس هم 90% شیونه چې دي دا هیوادونه اخلي نو ترکي نه د ترکي د حکومت نه یعنې تاسې په دې سیاست باندې مه غولېږئ ولس یې خامخا دغه لري هغه موږ ته معلوم دی او بل په افغانستان کې ډېرې مظاهرې وشوې ښه خبره ده موږ په مظاهرو باندې خوشحاله شو او باید ایماني وجداني انساني مسلماني دا باید راوچت شي د دې په خلاف باندې چې کوم قرآن سیزلی په سویزرلینډ کې باید د دې په خلاف باندې مظاهرې وکړي او ښه دغه خو موږ د افغانستان د خلکو نه ولسونو نه که په خوست کې دي که په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي قرآن پاک بالکل موږ تاسې پې ایمان لرو او بالکل پې ځورېږو خو ګورئ په ښځه باندې صفا خبر کوم په ښځه باندې په افغانستان کې مکتبونه بند دي باید د دې په باره کې هم راپاڅېږي ځکه چې په قرآن کې راغلی چې علم چې دی دا او تعلیم علم زده کړه دا په ښځه او نر باندې فرض دی باید د ښځو غږ هم اوچت کوي باید په ښځو باندې چې ور په افغانستان کې په لکاو روپۍ اخیستل کېږي په سعودي او په دوبۍ کې زموږ هلکان زاړه شو او هلته پې بزنس کېږي او پلاران او دغه خلک خرڅۍ ښکاره د دغې په باره کې باید تاسې راوچت شي او مظاهره وکړي چې دا ور دې بند شي دا د قرآن په خلاف باندې عمل دی سوره چې ورور یو غلط کار وکړي څوک وولي یا بدماشي وکړي د هغه په ټس کې هغه د ورور د جرم په ټس کې د خورې په سواره کې واده کېږي او بل هغه خلکو ته ورکول کېږي باید د دې په باره کې تاسې راوچت شي نو دا ښه عمل دی خو دغه شیونه باندې هم دغه وکړئ او بل دا دی چې بېګناه انسان وجل دا څنګه دی ځکه چې په دې قرآن کې راغلي چې د یو بېګناه انسان وجل چې د ټول عالم وجل دی افغانستان کې څومره بېګناه خلک وجل کېږي او مړه کېږي نو په دې باره کې باید موږ او تاسې سوچ وکړو او زه یو خبره کوم چې دا کفار هیوادونو کې به څومره قرآن شریفونه سیزل شوي زه وایم چې د اسلام او نن سبا د پاکستان میډیا ډېرې خبرې کوي چې قرآن شریف یې سیزلی زه درته فقط یو جومات ښیم په لال مسجد کې څومره قرآن شریفونه سیزل شوي په پاکستان اسلام آباد کې مشرف چې بمباري وکړه په سلهاو قرآن شریفونه سیزلي تاسې دا ملیان یا دا خلک لیدلي چې په هغې باندې راوچت شوي په باجوړ کې په مدرسه باندې بمباري وکړه څومره قرآن شریفونه څومره دغه شهیدان کړل ته نو خبره دا ده چې دا ټول سیاست کوي دغه اسلامي هیوادونه چې ځان ته وایي او دې که نه راني سفارتي اړیکې دې ورسره ختمې کړي بیا به اسلام او غیرت او ازادي به معلومه شي په الله سپارمه تون حالت د سویډن په هیواد باندې